د خپل بخت ازمایلو په موخه گزار کوي. دا په مزار شریف ښار کې د هغه 22 لوبغاړو څخه 2 دي چې نن په پایلوبه کې د بلخ ولایت د سنوکر منتخب ټیم د ټاکلو په موخه سیالي کوي. د شمال زون د سنوکر فدراسیون رئیس وايي په یادو سیالیو کې 22 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې 8 غوره کسان به د بلخ ولایت د سنوکر منتخب ټیم لپاره وټاکل شي. در این مسابقه نومین دور مسابقات انتخابی تیم منتخب ولایت بلخ بود که 32 ورزشکار از ولایت بلخ اشتراک کرده بودند و از تاریخ 15 هوت الی 21 که امروز مرحله نهاییش است. هر سال 4 تورنمنت است و یک مسابقه تیم منتخب ولایت بلخ است. 5 مسابقه برگزار میشه. له بلې خوا د دغه لوبو مالي ملاتړ کوونکی وایي د ځوانانو د هڅونې او د دغه لوبې د پرمختګ په موخه یې میدان ته راودانګل چې غوره لوبغاړي به په نقدي جایزو هم ونازوي. خوش میشم که جوانان تشویق شود. یک ورزش بسیار خوب است. سنوکر یکی از علاقه‌مندان سنوکر خودم هستم. به مو خاطر دیگه برنامه را اسپانسر میکنم و دیگه انشالله از این بعد تا میخوایم که اسپانسر این برنامه باشیم. جوایز نقدی را مد نظر گرفتیم. به مقام اول یعنی 10,000، به مقام دوم 6,000، به مقام سوم 4,000 دیگه هم یگان کپ جایزه‌ای که هست ما اونم را مد نظر گرفتیم به جوانان بدیم به خاطر تشویقشان. همداراز یو شمیر لوبغاړي خوښ دي چې ترلاسه کړي خواري نه ضایع کیږي او په دارنګه برنامو کې هڅول کیږي. خو دوی د سپورت د برخې مسولینو څخه د لا زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. والا خوشخو بسیار زیاد هستیم به خاطر که جوانا میای به سیل و دیگه بدیدن و هم علاقه‌مندی پیدا میکنه که بیا اشتراک کنه در مسابقه بتن دیگه. هر کسی که میگه یک مقام باید بگیرم. این یک مسابقه است که جوانا و تمام اشتراک کننده ها و بیننده ها کلشان رضایت و علاقه‌مندی به این دارن و جناب استاد همیشه کوشش میکنه که چهره های برتر و خوبتر از ولایت بلخ بتونه که انتخاب کنه که در آینده یک موفقیت یک خوب پیشرفت خوب به خاطر ولایت بلخ داشته باشند. د یادونې وړ ده د سنوکر د نهمه دوره سیالۍ دي چې د بلخ ولایت د سپورت ریاست او د سنوکر فدراسیون لخوا په لاره اچول شوي وي چې 6 ورځې دوام وکړ.